ژوند می پسور اور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی زړه زما د ټول جهان تور دیوی. درنو لیدونکو سلامونه احترامات مینه ده مومنه الحمدلله بالاخره مو د دې مرکۍ هغه ارمان چې په کور کې د اوبو لپاره څا نه وه هغه پوره شو پای ته ورسېده. تاسې ګورئ چېرته هغه کومه نلکۍ چې وه هغه مونږ تمامه شوله کار یې خلاص نو تر څنګ مې مورکۍ ولاړه ده همدغه معیوب ورور مې هم ولاړ دی همدا زموږ همکار غواړو چې نن د دې څا افتتاح وکړو چې اختر په شپه باندې پای ته رسېدلی و خو له هغه څخه وروسته زموږ تاسو د عید رخصتۍ وي د اختر رخصتۍ وي نو موږ ته ونه شو کولی چې افتتاح یې وکړو. راځو نن افتتاح کوو مورکۍ به دغه پټۍ پرې کوي تر څو دوی هم له ځانه سره لکه څنګه چې نور موږ تاسو افغانان او انسانان او په عموم کې د دې دنیا اوسېدونکي څه ډول ژوند کوي څه ډول خوشحالي کوي څه ډول کارونه کوي دغه یې هم راسره وکړي. تاسو له موږ سره پاتې شئ او مراسم تر پایه وګورئ. زړه زما د ټول جهان تور دیوی خمور دیوی. مورکۍ راته ووایه دغه څه چې مونږ یعنې نلکۍ ته نه وه په کور کې وجوړه شوله څه احساس لري او مسافر ته څه پیغام لري؟ دا پیغام لري چې دانې خو وږي تږي خوروني او لیبانیون مې په برخه دي ګونګون دي نه په چار پیږي خالي په خروب پیږي هر شي ته خدای ته محتاج دي. بیا مې دغه توسې وه هغه ته مسولو کې محتاج دي چې توسې څه مرسته لبریږي څه ښېګړه ور لبریږي رسېږي توسې دی په لازیه کدیله کو او میزو دغه این عاجزون یې او نه ګاټه کړای شي نه په ګاټه پیږي نه په خروب پیږي دا دوه سره بله دو چې عکسې به نه وبسې زه داسې یم چې په خالي څه یم په خوله کېږم نه کړای شو څه شی بس مورکۍ خپل مسافر ته دعا وکړه انشاءالله هر څه به اسانه شي. خدای پاک بادشاه ده چې څوک مرسته کو څوک ښېګړه کوي موږ سره الله دی په دا دنیا آوازینه ورکړو په دنیا جنت فردوس جنت کې آوازینه ورکړي خالقه خدای چې سړي نه وي سړي ورکړي پاکه خدای چې دنیا نه وي دنیا ورکړي والیمون ورکړي بیا سړي دنیا ورکړي چې موږ خدمات وکړو خدای پاکه جنت ورکړي موږ سره خدا پاکه دا به تقبیل کې دا په جنات کې به ته ملاو کې پاکه خدا دا. درنو لیدونکو ډېر زیات خوشحاله یم الحمدلله چې د خپلو با احساسه ورونو په مرسته مو دغې مورکۍ ته د ټول عمر لپاره د اوبو ستونزه حل کړه لکه څنګه چې زموږ سره نورې کورنۍ هم ثبت دي او همدغسې غواړو چې خیریه کارونه داسې ځینو ورونو ته د کار زمینه همداسې د دوی کورنۍ ستونزې د دوی ژوند ورسره ژغورل کېږي صدقې جاري وي هغوی کې موږ تاسو انشاءالله په ګډه سره هڅه کوو چې کار وکړو تر څو پورې دغسې هېوادوال مو بېوسه هېوادوال زموږ او ستاسو له لاسه یا ستاسو په مرسته باندې دوی ژوند یو څه وژغورل سي انشاءالله. زموږ د یو قومي مشر همداسې زموږ د یو دیني عالم لنډ پیغام هم زموږ سره وګورئ هغوی پیغام هم راخولو چې د صدقې جاري په باره کې همداسې زموږ د بنسټ د کارونو په اړه دوی څه نظر لري. تر بیا چې زه عبدالملک جوهر او زما د کمرې د برخې همکار صدیق الله صدیقي راځو نورې برنامې نورې خپرونې تاسو ته وړاندې کوو. مونږ ته اجازه راکوئ تاسو په پاک رب سپارو ښه د آباد خوشحاله او ارامه اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نوم ګل احمد خان دی ګربز کوم اوسېدونکی یو قومي مشر یم. میر د مسافر خیریه بنسټ نه ډېره مننه کیولې خارجي مرستې چې په خور تلې نیسته دومره په درد ونه خوړ دغه خلک ټیل بنا خل دي غریب ته ملیم دی خان ته ملیم دی هر چا سره یې همکاري کومه چې کړی دی ډېر پوزې دی موږ دی سره همکاري خپل مسافر ورونو باندې غږ هم چې دا شی موږ تاسو باید مروج دې لپاره چې خارجي مرسته موږ تاسو باید ډېره تامه توقع ونه کړو دې لپاره موږ باید هغه خپل مرستې هغې چا نه وغواړو چې هغه ورور دی او په اسلام کې موږ باندې امکان لري دا فرض هم وي ځکه چې یو ورور مخنیوی بل ورور ته حتمي پکار دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. صدقې خو په ټولو اعمالو کې بهترین عمل چې هغه صدقه ده ځکه چې حضرت مثلا لقمان حکیم صاحب خپل بچی ته فرمایي هغه ورته فرمایي چې کله چې ته ګناه وکړې نو بچیه بیا ته صدقه وکړه په صدقې سره د ستا ګناه مینځلی کېږي
ختم کیږي. او بل د صدقه دو چې هغه صدقه جاریه دو چې یو انسان لپاره د مرګ نه بعد مړ وي تو په عمل نامه کې اجرونه لیکل کېږي، هغه صدقه جاریه دو. نبی علیه السلام فرمایي چې اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې انسان مړ شي د انسان د عملنامې د ټول عمر عملنامې د سره ونه غوښتل شي لکه یو مسافر چې خپل بستر تړي او داسې د عملنامې ونه غوښتل شي وتړل شي. د دې مرګ بعد د په عملنامه کې هیڅ نه شلی کله کېږي او نه بد لیکل کېږي. او ځنې دا صدقې لکه صدقه جاریه دو، هغه صدقه جاریه چې چا وکړه نبی رسول الله فرمایي چې اذا مات ابن ادم انقطع عنه عمله، د عمل نه ټول ختم شي، عملنامې ونه غوښتل کېږي نه بعد پکې نه شي. خو درې داسې کسان دي چې د هغې د صدقې په سره د مرګ نه بعد هم دته په عملنامه کې نیکۍ لیکل کېږي. لکه صدقه جاریه، یو هغه صدقه چې صدقه جاریه ده. صدقه جاریه ده لکه مثلا په کور کې د پمپ او بسال خلک به استعمالونه کې ټول خلک عام انسانون پیداونه خولي یا د یار جوړ کړل عام مسلمان په تیریږي یا د پجمته کې ولاګولې یا د مدرسې کې ولاګولې د صدقه جاریه وي لیکل کېږي. د مدرسې کې چې لګولې د مدرسې کې چې سیم را پیرا او مثلا د مدرسه تداوی وي او د قیامت تفرا ایتو پلورتا یا ایتو ورته صدقه کړی وي په بند عملنامه کې نه کوي تل کله کېږي چې په د مدرسه باندې په لیار کې څاو کړل چې د څومره مسلمان او مثلا په کلی کې د څاو په داسې کوزال هغه چې څومره مسلمان پیداونه وکړي او کویا چې څه پر خلک شو نه وي رنګ شو نه وي نو هغه سړي ته چې چا جوړ کړی دا هغه ته دمر سو ملوي په عملنامه وي باندې وي او په باندې عملنامه کې د قیامت ته فرق لیکل کېږي. داسې ډېر وغیره ډېر شي نه دي. او مقصد دا دی چې صدقه جاریه ډېره مهمه ده. مثلا دا صدقه سره وکړي چې مرګ نه بعد او د تعامل نه لیکل کېږي. لکه مثلا تیت ونه لا کې کړل ونه تکشن استله سیره تکشن استله د صدقه ده او مرغې ونه نینه وخړلې یا په ونه سیره تکشن استله یا مثلا مولې باندې د پخو وخړلې دا چې څه قسم پیدا است خلکو نه کړی خلک داس نه چې خدای په قدر سره ته و بخښنه کړه څومره خېشته تل کوله خود دته په عمل نامه کې باندې عمل نامه کې ترغه وخت سره دا صدقه اجر منويږي بلو چې څه کړل د تون دا ونه موجود. مسافر ته مجدار پیغام لري چې الحمدلله دا یو مؤسساتو قسم بنسټ چې په مدرسې کړی دي خیر مؤسسه غونډه دو مثلا مسافر ته مجدار چې تاسو خپل شتمنۍ کزکوتینه وي که خیرتینه وي او د دې مؤسسه سره وکي چې هغه مثلا په غریبونه په مسکینونه په وزر خلک باندې مصرف وکړي.